او په دنیوي اړخ کې بیا د مسلمانانو امیر په دې مکلف دی چې جامعه ته داسې استادانو پوهان وړاندې کړي، مسلکي خلک وړاندې کړي، تخنیکي خلک وړاندې کړي چې هغه د مسلمانانو دنیوي ضرورتونه ورپوره کولی شي، او دا درجه د فرضیت لري، فرض کفایي. هم به داسې مراکز و تعلیمات پکار اچي چې جامعه ته ډاکټر وړاندې کړي، انجینر وړاندې کړي، پیلوټ وړاندې کړي، ښه مستري وړاندې کړي، هغه کارپو وړاندې کړي چې د سړک په جوړولو پوهېږي، د برق په جوړولو پوهېږي، د تعمیر په جوړولو پوهېږي. دا د مسلمانانو د نظام مسؤلیت دی. اسلامي امارت الحمدلله په خپل چوکاټ کې دغه ټولې چارې سرته رسولي دي چې د دې ټولو سلسله تعلیمي او تحصیلي سلسله ده او د مختلفو اداراتو د خوا څخه مخ ته وړل کېږي.